انځوریز مزل له پوهاوي څخه د انځوریز مزل خپرونې ته ښه راغلاست. خونکار، لیکوال نصیراحمد احمدي، وړاندې کوونکی وحید مومند. دا خونکار ناول درېیمه برخه. سهار 8 بجې وې. غوث الدین په برج کې ناستو. ټوله کوټه د تنباکو سپین لوګي نیولې وه. د رډیو ستن ته ووله، وروسته ولاړ شو. د ورسۍ تر څنګ ودرېد. د کلي کورونه خړ ښکارېدل. لرې د غونډۍ په لمنو کې د کوچیانو تورې کېږدۍ ولاړې وې. د موټر سایکل غږ یې واورېد. ورته ورغی. لاندې وکتل. حمید و. پر تورو څڼو پرته زرینه خولۍ یې لمر ته برېښېده. حمید یوه شېبه له خپلې ترور سره ودرېد. وروسته دواړه کوټې ته ننوتل. غوث الدین پر زینو کښته شو. غوټۍ د سا تر څنګ ناسته وه. لوښي یې پرېمینځل. یوې تورې خیرنې پیشو په تال کې ایښو غوړو کاسو ته کتل. غوث الدین باغ ته لاړ. 2 نازک بدنې مڼې یې ور وشکولې. د لښتي پر ژۍ کېناست. چوپ په چوپتیا وه. یودم ټیم وټنګېد. زوروره ناره پورته شوه. له تاکونو څخه یو سیل خړې مرغۍ والوتې. غوث الدین کیڼ لور ته وکتل. جانکو کوټې ته نږدې ولاړو. غوث الدین ورغی. دا دیوال سیوري ته په هوار شوي زاړه لیمسي کېناست. پر مڼې یې غاښونه ولګول. په ډکه خوله یې وویل: انګور څنګه دي؟ جانکو په لینده کې ګېټۍ کېښوده. شونډې یې وخوځېدې. رنګ یې وهلی، خو لا خوړو ته برابر نه دي. له دې سره یې لینده د باغ پر دیوال کتارو ناسته مرغیو ته ونیوله. تیږې لاندې پخڅې مړه دوړه پورته کړه. مرغۍ والوتې. د مڼو پر ونو ور ټیټې شوې. ښاخونه وځړېدل. له کلا څخه د موټر سایکل د وتو غږ واورېدل شو. غوث الدین ښه شېبه کېناست. بیا یې انګور راوغوښتل. تروش شول. خوند یې ورنه کړ. همالته پر لیمسي اوږد وغځېد. وروسته یې له لرې د موټر سایکل غږ واورېد. غږ ورو ورو نږدې کېده. غږ د باغ د دیوال تر څنګ تیر شو. بیا کلا ته ورننوت. غوث الدین سر پورته کړ. له ځان سره وبونګېد. د غوا زویه. جانکو په حیرانۍ ورته وکتل. غوث الدین بیرته سر ولګاوه. په خوشکه یې وویل: د مور میړه راته پیدا شو. له بېګاه راهیسې درېوره راغی. شیبه ووته. زړه یې طاقت ونه کړ. کلا ته ورغی. ځوان له خپلې ترور سره پر چوتره ناست و. دوی په ټیټ غږ خبرې کولې. دواړو د غوث الدین په لیدو غلي شول. سړی د چوترې پر ژۍ کېناست. حمید ولاړ شو. سړي ته یې برګ برګ وکتل. له موټر سایکل سره یو ځای له کلا ووت. غوټۍ له کوټې راووته. تره ته یې له چایو ډک ګیلاس کېښود. غوث الدین تورې ګډې ته لاس ور وغځاوه. وره یې وویل: حمید ته دومره وخت مه ورکوئ. ښځې تندی ترېو کړ. په خوشکه یې وویل: حمید زما وراره دی. سړي یوه ټوټه ګوړه خولې ته واچوله. د چای غړپ یې ورپسې کړ. ترخه مسکا یې پر تورو پلنو شونډو تېره شوه. په ملنډو یې وویل: ستا به وراره وي، زما هېڅ نه دی. ښځې اور واخیست. دا زما کور دی. ته؟ سړی په خبره کې ورولوېد. له دې هېڅ به زما وي. ښځې یودم وژړل. ګمان مې سم وخوت. تا خپل ورور د جایداد لپاره وواژه. غوث الدین وخندل. غوټۍ په حیرانۍ ورته وکتل. ښځه په منډه کوټې ته ولاړه. سړی غلی شو. نجلۍ ته یې اشاره وکړه. هغه د تر څنګ کېناسته. ټول بدن یې لړزېده. سړي ورو وویل: غوټۍ لورې، مور دې د اعصابو تکلیف لري، پوهه که. نجلۍ په رېږدېدلي غږ وویل: خو تا او زما به پخوا هم سره خوړلي ول. غوث الدین یوه شېبه غلی و. وروسته یې شونډې وخوځېدې. منم، زموږ ترمنځ د ځمکې د ویش او د اوبو په سر جنجالونه ول.
یو بل ته مو چندان خوند نه ورکاوه، خو دا د دې معنا نه لري چې زه د خپل ورور ووژنم. سړی غلی شو. نجلۍ ورته وکتل، سترګې یې له اوښکو ډکې وې. سړي وویل مور دې پوه کا، حمید به پر دې ګران وي، په نورو نه دی ګران، پر اوږو دې نه راسپروي. نجلۍ په حیرانۍ ورته وکتل. سړي یوه چونډۍ نسوار خولې ته واچول، ولاړ شو. ورو یې وویل حمید با ستا د مور وراره وي، هغه هم ناسکه وراره، خو ته پیغلی، تا ته پردی دی. دا څراغ پر شیشه خړه شپرکه راګرځېده، له شیشې سره ولګېده. دا ښوروا په لنده ډوډۍ کې ولوېده. غوث الدین لاس ور وغځاوه، شپرکه یې له وزره ونیوله، تر چوتره یې لاندې وغورځوله. پیشو م یو کړل، خپله ملا یې د غوث الدین پر رانه وسولوله. سړي یو هډوکی پر خړه ځمکه کېښود. پیشو ژبه ورته راوویسته. دا کلا دروازه وټکېده. جانکو ورغی، دروازه یې خلاصه کړه. د څراغ رڼا پر حمید ولګېده. ځوان له څه ویلو پرته ځوړند سر پر کوټه ننوت. غوث الدین لاسونه پرېمینځل، له کلا ووت، نیغ جومات ته ولاړ. د ماخوستن له لمانځه وروسته تر ډېره له کلیوالو سره ناست و. کله چې بیرته کلا ته ورغی، د کوټې په ورسۍ کې لا د څراغ ژېړه رڼا ښکارېده. غوټۍ پر چوتره یوازې ناسته وه. غوث الدین برج ته وخوت، اوږد وغځېد، ښه شېبه ووته، ولاړ شو. په تاخچه کې ایښې توپدانۍ یې ور واخیسته، نسوار یې تو کړل، ورچولوه. دا پورې کولو لپاره ورغی. لاندې یې وکتل، نجلۍ هماغسې ناسته وه. په کوټه کې لا د څراغ ژېړه رڼا ښکارېده. غوث الدین ګړۍ ته وکتل، 11 نیمې وې، تندی یې تریو شو. له برجه ووت، د غوټۍ تر څنګ کېناست. نجلۍ ته یې مخ ور واړو، د مخ پر یوې خوا یې د څراغ ژېړه رڼا ولګېده. سړي وویل خوب درځي؟ نجلۍ د نه په بڼه سر وخوځاوه. سړي وویل خوب درځي؟ سترګې دې پړسېدلې دي. نجلۍ غلې وه، ښه شېبه ووته. غوث الدین کیڼ لاس سترګو ته نږدې کړ. 12 بجې وې. ولاړ شو، د کوټې په وره کې ودرېد. پر غولي کوټه کاغذونه پراته ول. ځوان د څراغ په رڼا کې یو کاغذ ته کتل. وروسته یې وویل د کاریزه د ځمکې قواله نشته؟ د ښځې تندی تریو شو، شونډې یې وخوځېدې. قواله به له زوی مړي غوث سره وي. په هماغه شپه یې دا دعوه وه. د غوټۍ پلار څو کاغذونه ورسره یوړل. غوث الدین وټوخل. دواړو په بیړه ورته وکتل. ښځې پر پرتو کاغذونو دسترخوان پیسکه ورکش کړه. ورو یې وویل ډوډۍ دې وخوړه؟ دواړو په حیرانۍ ورته وکتل. سړي بله پوښتنه وکړه کاغذونه دې وکتل؟ ځوان ورخطا شو. نه، هو. شپه دې دلته ده؟ نه. نو بیا څه ته ناست یې؟ نجلۍ ته خوب ورځي؟ ښځې چیغه کړه تا ته حاجت نشته. سړي هماغسې ځوان ته کتل. وروسته یې وویل شپه ده، کلی مو هم لرې دی، مور به دې پریشانه وي. ځوان خپل څادر ته لاس ور وغځاوه. غوث الدین د باندې ووت، باغ ته ولاړ. په کوټه کې زړه لمبه بله وه. غوث الدین ورغی. جانکو د باندې په تیاره کې ناست و. غوث الدین غاړه تازه کړه. جانکو ولاړ شو. غوث الدین زاړه بالښت ته ډډه ووهله. جانکو کوټې ته ننوت. شیبه وروسته یې بله لمبه دا سړي تر مخ پر زاړه لیمڅي کېښوده. جانکو وویل مڼې درته راوړم؟ نه. جانکو سړي ته وکتل. څېره یې نیولې وه. پر خړ دیوال پروت سیوری یې لړزېده. دواړه غلي ول. دا ونو نږدې ښاخونه تک تور ښکارېدل. تر شا یې تپه تیاره وه. پورته رڼه ستوري ولاړ ول. لرې یې وسپي غفل. غوث الدین یوه شېبه کېناست. وروسته ودرېد. حرکت یې وکړ. تر یوه ځایه د لمبې کمزورې رڼا پرې لګېده. بیا په تیاره کې ورک شو. غوث الدین وویل غوټۍ لورې
بیګا په کوټه کې د چلم سلامته سرخانه رانه ولوېده. پار شیرو نیولی یوه جارو خو پرې تېره که. نجلۍ د هوپ نښه سر وخوځاوه. دا غوا له پښو ولاړه شوه. ډک جام شیدې یې دالان ته یوړې. غوث الدین د سخوندر پړی پرېښود. سخوندر تر غوا لاندې ووت. د غولانځې پر اودلو یې پیل وکړ. غوث الدین پر اخور کېناست. دالان ته یې وکتل. له دریڅو څخه یې تور لوګی راووت. ښه شېبه ووته. بیا یې سخوندر په یو جلا خور وتاړه. روان شو. نجلۍ له دالانه راووته. په لاس کې یې جارو نیولی و. تر غوث الدین مخکې شوه. په تګ کې یې وویل کاکا لږ متل شه. سړی بیرته غواو ته ورنږدې شو. غولې ته یې لاس کړ. په وچو خوشایو کې یو زوړ جارو پروت و. هغه یې د یوې غوا ورانه ته ونیو. وچ خوشای ترې ولوېدل. یو سونګی یې واورېد. شاته یې وکتل. نجلۍ په منډه تېره شوه. ټیکری یې مازې په غاړه کې بند و. له هر ګام سره یې پیچلي اوږده ویښته له مولا جلا شول. نجلۍ په یوه وره ننوته.